السلام علیکم. نن به مونږ د یو داسې شی په اړه خبرې کوو چې ټول کائنات ترې جوړ دی. دیتا اټم وایي. لکه څنګه چې یو دیوال د خښتو نه جوړیږي، همدغسې اټم د مادې بنیادی خښته ده. دا دومره واړه دي چې هیڅ کله یې په عادي سترګو نشو لیدلی. نوم یې د یوناني ژبې نه راغلی دی چې مطلب یې دی هغه ذره چې نوره نه ماتیږي. د اټم په منځ کې یو ډیر دروند او مضبوط ځای دی چې ورته نیوکلیس وایي. د پښتونانو د جرګې په شان دلته مشران یعنی پروټون او نیوټرون راټول وي. د اټم ندي ټول وزن په همدې ورک کې ځای کې دی. دا د کلا په شان کلک دی او ماتلی ډیر ګران دی. رازو الکترون ته دا ډیر شوختی لکه چې ځوانان په دیره کې اتن کوي، هم د خسي الکترون د نیوکلیوس غیر چاپیره په ډیره تیزی سره چکرې وهي. دوی تیغ سپک دي او منفي چارج لري، کله نږدې شي او کله لرې ځي. هر اټم خپله پیژندګلو لري. ساینس پوهان د پروټون شمیر ګوري. که یو پروټون وي نو هایدروجن دی، که شپږ وي نو کاربن دی. دا د اټم د شناختی کارت نمبر دی. که غواړئ وزن یې معلوم کړئ نو پروټون او نیوټرون ورسره جمع کړئ. یو اټم یوازې جوړ نشي کولی. دوی د یو بل سره لاسونه ورکوي، الکترون شریکوي او بانډونه جوړوي. دا بالکل د پښتونولي د ورورولۍ او یووالي په شان دي. کله چې دوی یوځای شي نو اوبه، هوا او مالګی ترې جوړیږي. یووالي کې برکت دی.